دوستانو سلام. د سیمایزو خبرونو د ټولګه درته زه رضوان مراد وړاندې کوم. د اوکراین په مرکز کیف کې سلګونو کسانو هڅه وکړه چې د یو محکمې ودانۍ ته داخل شي. د کسانو له بند څخه د پخوانی زنداني صدراعظم یولیا تیماشینکو د مدافع وکیل د خوشي کېدو غوښتنه کوله، خو ځانګړو ځواکونو محکمې ته د مظاهرچیانو د ننوتو مخه ونیوله. سرهی ولاسینکو د خپلې پخوانۍ میرمنې د وهلو په تور زنداني دی. د هغه پلویان وایي دا تور سیاسي بڼه لري او حکومت هڅه کوي چې پخوانی صدراعظم د دفاع له قانوني حق څخه محرومه کړي. د قرغیزستان په جنوبي ښار اوش کې سړې هوا د دې سیمې بې سرپناه خلک ځپلي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د سړې هوا له امله په اوش کې یوه ښځه او 2 سړي وژل شوي دي. د قرغیزستان په اوش ښار کې د بېوزلو لپاره د سرپناه اسانتیا نشته. په ازبکستان کې د پټرولو په بیه کې په یوه شپه کې 100% کې لوړوالی راغلی دی. د حکومت دا ګام د موټر چلوونکو لپاره حیرانونکی و. چارواکو ویلي د دې لپاره چې د تیلو سټیشنونو مخ ته اوږده کتارونه جوړ نشي، مخکې له مخکې دا پریکړه اعلان نه کړه. ازبکستان له څو میاشتو راهیسې د سون موادو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دی. د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې د ښځو د لاسي صنعت یو نندارتون پرانستل شو. تنظیمونکي وایي د دې نندارتون هدف د لرې پرتو سیمو د هغو ښځو له کارونو څخه ملاتړ کول دي چې له کورونو بهر ورته د کار روزګار زمینه نه برابریږي. د تاجکستان د مرکز دوشنبه ښاروال موټر چلوونکو ته امر کړی چې په لوړ غږ د موسیقي نه اوروي. ښاروال په خپل فرمان کې ویلي په موټرو کې باید د تاجکستان محلي موسیقي واوریدل شي، نه تیزه او شوخه موسیقي. دوستانو، نور خبرونه او تحلیلي مطالب د ازادي راډیو په پاڼه azadiراډیو.com باندې لیدلای شئ.